ګوري جهاد پرې نږدې، ګوري د مجاهدینو ملګري پرې نږدې، وارخطا نسی دي کافرانو ته. دا کافران په یو صورت تاسو نه مني، نه ستاسو دغه کیفیت مني، نه ستاسو صورت مني، نه ستاسو سیرت مني، نه ستاسو عقیده مني په هیڅ صورت. یعنی که دا اراده لري چې دغه اسلام باندې تر مرګه پورې ودرېږي، بیا نو دې شانو ته ځان ټینګ کړي، شهادتونو ته ځان ټینګ کړي، بندیخانو ته ځان ټینګ کړي. دا صحابه کرام شهیدانېدله، پر سرو باندې ورونه وربلېدله. موږ باندې څه تکلیف تېر شوی دی؟ موږ ته خو د اسلام ډېر په ارامه باندې راغلی دی. خو لیکن تاسو چې د دې تاریخ ته وګورئ چې د ابتدا څخه د اسلام څنګه راپورته سو، دا چا راپورته کړي؟ دا په ډېرو مقدسو وینو باندې راپورته شوی دی. او دا اسلام در دې ځای پورې موږ ته خو ډېر په وساره ورسېدی. موږ پر دې اسلام څه فارغ شولې ده، څه محنت مو کړی. هېڅ چاته به ضرر، څوک به ضرر نشي ورسولی چې د دې په مقابل کې ودرېږي. که غرب په مقابل کې ودرېږي، که شرق په مقابل کې ودرېږي، ضرر نشي ورسولی. دا مو عقیده ده، دا مو ایمان دی، پر دغه ولاړ یو. دا څه شی دی؟ دا د غربیان دي که شرقیان دي که نه؟ اوس موږ به د دې خلکو په دې اختارونو په دې شانو باندې د خدای پر وعدو مو عقیده نشته، پر دغو باندې مو عقیده ده، موږ به د دې څه متاثر کېږو؟ توبه، الله مو دې وساتي.